پس به افغانی در سر غگیگم که تد سیگار راپور نمانی استا مشکل ده که د انټرنیشنل راپور نمانی استا مشکل ده ورورکه ورسلک مطالعه بیرته رازم فارسی تبلیغ صبر وکړه. آل برادرای قندم اشرف غنی 3 میلیارد دلار دزدی کرد. عبدالله محب شرکت هوایی جور کرد. اجازه بده برادر چی رقم قصه است؟ زه نه غواړم درته غواړم چی رقم نزاکت بحث اجازه بده برو گردن سیگارم و کم میگه برادر من نگفته ثابت کو بازمی دروغ گفته. اجازه بده شما اجازه بده آسیب جان گوش کنید خواهشم اجازه بده صحبت کنم. همین دروغ شما اجازه بدید بگو یا خیر او کم تو کم نمیگی. زه دروغجن نه من نه دروغجن. میگم اگر همون دروغ بگه خو اگر همون دروغ گفت خاغله تاجکفر مونږ او تاسو ګوري خاغله تاجکفر مونږ په ډیالوګ کې یا په یو ګرد میز کې چې کله کینو فارسی نیوز دغه د حقوقو د پونځینه فارغ دغه د په دې موضوع باندې پويږي چې کله مونږ یو ارګومنت وړاندې کوو د ارګومنت د سپورټ لپاره ته باید هلته چې وړاندې کی سند پروف حالا همین ریفرنس برات میسه ریفرنسش تو برو غلط ثابت کو بگو غلط بگو غلط ثابت کنم یار تو خو یک بار بیار سیگار مثال میته از افغانستان اینترنشنال مثال برات میته نه برادر تو خو را وړل ته کې دکتر عزیز امور نشان بده حالا برادر امور نشان بده قربانت شم میخوام همیشه که تو بیای بگی از سیگار یا از فلان خود نشان بده رخ کن بگذار سعی که من چی میگم اولوی صداش همین ثبت میشد میگه در سیگار اگر این مسئله در سیگار نبود همین سندش نبود باز میرید میکشید در مقابلش میگه خب این چیزا هم هست ببخشید اسیب جان و داره یو دقیقه یا وقت راک اسیب جان ببین وقتی که افغانستان در سال 2001 فروخته شد به امریکا از طریق تاجیکستان 10 میلیون دلار همین مارشال صاحب فهیم و چند نفر دیگه گرفتن. اجازه بدید حضرت شما انکار میکنید اجازه بدید یک لحظه مایک رو ببند خواهش میکنم که برای اجازه بدید فقط 5 دقیقه وقت ما هست مرا اجازه بدید من بفرمایید. گوش کنید دوستان سیگار یک مرجع رسمی است اینترنشنال پخش کرده یک تلویزیون رسمی است مشکل دارین برین بالاش ادعا بکنید. خب عبدالله محب شرکت هوایی جور میکنه درست وقتی که عبدالله محب شرکت هوایی جور میکنه و در 20 سال مکمل بودجه اختیاری به دست قوم محترم افغان که گویا وزارت مالیه و بانک مرکزی در دست قوم محترم افغان است دزد بودجه اختیاری ما هستم عجیب انصافی دارین به خدا با تفلکای سیاسی روبرو نیستین. اجازه بده اسیب جان راحت بشی هم تو راحت باش یار خراسان بگی ستونزه د چی کې ده کله غږیږي کنه ما درته ویل ما تاسو ته ویل نه ته باید داسې ونه غږیږي کنه زه د یو افغان په صفت دغلته چې کله تدریس زره کسان درته زلته په یو موضوع باندې غږیږم بیا په ملي موضوع باندې زه باید هلته ریفرنس پروف شواهد سند باید وړاندې کوم دلته ته وایي چې د سیګار دا راپور ورکړی چې 300 میلیارد یا 3 میلیارد ډالر ډاکټر صاحب غنی دوبۍ ته انتقال کړی دي کته دا راپور دلته ماته کېښود زه خپل مخ تورم کنه دلته به راځي مخ خو ته نه ښکاره کوي ووایي چې ما بد کړي دومره ووایي مهرباني وکړه دا راپور راته مخ ته کېږي 100% من بیکار امرایت میکنم اما ببینین ما یک پارسیوان هستم با عزت و با شرف فرزند اونمو خادم دین رسول الله که به خاطر قرآن سر خود داد فرزند اونمو قهرمان ملی که به خاطر کشور خود جان خود داد من میگم پس ثابت میکنم با خودت اگر واقعا فرزند اونم احمد خان هستی باز میای روی تسیا میکنی خیر ببینی خداوند اجر بده حال راحت باشه یک دقیقه بحث ما تکمیل شد بودجه اختیاری اجازه بده دیگه اجازه بده این کارو من میکنم ما اجازه بده دوست بزرگوارم وقت ورکه چې د خپل عیار خراسان وقت چی میکنه دیگه راپور بیا اجازه بتین من این کارا میکنم راحت باشه میکنه وقتی گفت میکنه اجازه بتین سخنانش وقتی که من در لایف بانوسارا آمدم اجازه بتین من در کار بودم دیدم که اسیب جان یا تفلک سیاسی ببخشید دیگه ما همین لقب بر دادیم تفلک سیاسی در بحث آمده توهین بند دیگه عیار خراسان دیگه توهین بند یک لحظه عیار خراسان دیگه ما به بزرگیتون دیگه من نمی‌مونم که به اسیب توهین کنین دیگه لطفاً اجازه بدین ما وقتی که میبینیم که اینا آمدن در لایف آمدیم داخل موتر خود امرای شما بحث میکنم و این را حتما براتون بیارم ما این روی اسیب جان با شرفه حتما سیاحت کردم یادتون باشه
چون من دارم پروف دارم و همین که دیر فشار در بند اشرف غنی احمدزی اجازه بده دیگه دوستان. اشرف غنی احمدزی 3 میلیارد دلار دزدی کرده. وګونی سر تاسو چې کله دغه مخامخ سي کنه بیا دا درنه هیری تصویر مرا کلام بیا اینس آسیب این سال آسیب جان رویا کتاب بگه بزرگوار دیگه اینا من خودم موتر بودم ودریگا زغال شمع بیارم یا خودت میداری همونجا یو دقیقه منګه تاسو پوهیږئ دلته د حسیب هیله کوم تاسو له حسیب ځواک سره مخامخ یې دا نن ورځ ما ټول طالبان چیلنج کړي دي دلته 2 دانې تاسو راغلي تاسو په دې راپور باندې چې دلته مخته کېښوده اوس به چې ما خو دلته راپور کېښوده او دا راپور د څه شي ده او دا خو کمی بیا درته د دې راپور رد راوړ چې دا دروغ او دا غلط و بیا په دغه ځکه تاسو دا درې وړل ته توبې باسي راته گزارش بخوان آسیب خان می گزارش بخوان همین گزارش بخوان هغه تاجک فر وګونیسا کمی د دې دغه راپور چې دا کم یو ده د سیگار یافته نهایی خود را در مورد فرار اشرف غنی با میلیون‌ها دلار نشر کرد کمی بیا هم دغه راپور درته رد ک په هم دغه سیگار باندې درته تاسو ټول توبې باسي بیارش حالا نه گپ حالا اجازه یک بس خلاص شد فر عزیز بس اول باز میگین که ما آسیب جان اجازه بده بس بسیار جدی است خودت گفتی که امیر راپور بیار من روی خودت سیاه میکنم زغال شما بیارم یا خودت دار اینجا فرزند احمد خان احمد شاه و فرزند خادم دین رسول الله با هم در رقابت هستند اونم ما برات ماندم بزرگوار نه دیگه عیار خراسانی چی سخنان از شما میگویید در لایو خب ببینین شما ببینین وقتی که میایین چالش میکنین با دوسارا من رئیس یک فرزند پارسیبان چیزی که گفتم اجرا کردم اینال آسیب جان من رئیس یک فرزند افغان چیزی که میگه اجرا میکنه یا میره طرف اونمو کسایی که با قرآن مور کرده بودن کار خودشان است نه خیلی پس ببخش یک دقیقه سارا جان ببخش یک دقیقه سارا جان یک دقیقه شما ودره نه آسیب خانه دا ویل چې 3 میلیارد نه دا ویل 3 میلیارد هغه خو لیکل شوی د میلیونونه اوس څوک باید مختور کی انلمیتد باندې پوهیږي انلمیتد چشتاوی میلیون ها تا انلمیتد پوره خب میلیاردها چی را میگه پس اجازه بده دوست عزیز میلیون ها خودت حسابش میفهمی خودت گاهی مکتب خوندی نای تنهایی را میفهمی وقت درست است وقت میلیون ها میشه تا 1 میلیارد درست است ما میتونیم بگیم میشه وقت میلیارد ها میشه از 1 میلیارد تا 2 میلیارد ها میشه هزار اجازه بده کجا هزار ها با زبان فارسی درست بلد نیستی وقتی که من میگم هزارها میلیون صدها هزار میلیارد هیچ ذکر نمیکنم اینجا بی سوادی خود از زیر سوال میبره خواهشان در بحثایی که نمیفهمین نپیچ عیار خراسان یو دقیقه تا ما دلته راپور راوړ کنه راپور د کې خوده او د دې ټول ولس په مخ کې دا راپور کې خوده او دا دی ویل چې دا راپور د سیګار ده اوس به ماته د سیګار دا تاریخ وخی چې د په کم تاریخ را پوسټ کړه زه به درته دقیقاً لدنه ورسته پوسټ د دغه نه وروسته پوسټ چې کوم دوباره سیګار کم پوسټ کړی هغه به درته کېږدم او بیا به دلته عیار خراسان اجازه بده من امیر کت خودت گپ میزنم اجازه بده تاریخ میمانم گوش کنید یک لحظه تاجک فر عزیز گپ بسیار جدی است وقتی که سیگار میایه گزارش نشر میکنه که اشرف غنی احمدزی کسایی که بابا میگفت بابا از اینیمیا میلیون ها دلار از کشور غریبه که مردم ما نان خوردن نداره دزدی کرده از همون میلیون ها دلار 5 میلیون 10 میلیون میتن پس راپور سیگار تغییر میتن این کدام مشکلی نیست اما حقیقت اون است که ما براتون موندیم شما بفرمایید دیگه حالا بحث یک طرف تکمیل بکنید من باشید when you're facing حسیب you have to be اجازه بده I'm talking in Persian bro بلد پزان کوله ملنډي وهلي ودلیدا don't worry I'm here دیتا وایي شما دوستان ببینید شما ببینید ما بعدیم یک بحث بسیار جدی یک لحظه آسیب جان یک لحظه صبر کن آسیب جان صبر کن 3000 نفر داره خود تسایل داره اجازه بده وقتی که اجازه بده کله ورسره مخامخ کیږي دروغ به په مخ کې نه وای شما ببینید دوستا به این اندازه ورخطا هستند که حقیقتا برملا نشه اما حقیقت اجازه بده آسیب جان چی میگه ما پشتو نمیفهم اجازه بدین شما اجازه بدین ما بس خود تکمیل بکنم عیار خراسان یک لحظه من میگم من میخوام یک چیز بگم بفرمایید گفت من ریپورت برات میارم از سیگار که برات نشان بدم که دکتر غنی پول دزدی کرده
ریپورت آورد. باز خودش پسان چی گفت؟ بیش از این که من این ریپورت برش بانم که سیگار دوباره این پست دربارش کرده بود، این را برش بانم، باز این محترم چی گفت؟ میگه میلیون ها دلار پس بر سیگار داد که امیر مال کنم یک لحظه دوستا، امیر مال میکنم، من امیر حل میکنم، نیاز به خندام نیست، نیاز به جنجالم. آقای یک امیر مال کنم سارا که مشکل در لایف حساب گده و دیزگاه افغان بس میشه گاهی مسئله سیگار برای اول خود دوستا عزیز. ما در می لایف یک گپ میخوایم اقرار کنم. 3 میلیارد دلار غنی دزدی نکرده. غنی بالای شرف، عزت، وجدان و صلابت و عزت یک مملکت توف انداخت و از این کشور فرار کرد. این ارزشش بالاتر از صدها میلیارد به عزتی است که نسبت به این کشور نثار کرد. بس خغل فارسی نیوز په دې موضوع کې سره جلا بحث گپ میزنیم. خیز نپر تو فرهنگ پشتونا قدر ضعیف است که در بین گپ ما تاجیکا خیز نپر. بسیار میبخشی مهربانی. او برادر در فرهنگ باید گفتگو شود، دیالوگ شود، گپ ما شنیده شود. بسیار میبخشی دیگه. فارسی نیوز دیگه پایانت میکنم اگه سر اسی زیاد گپ بزنی. یک نفر نزن باید که دیگه را میشناسیم و دختر توبان که ما گپ بزنیم. من نظر ما است که پایین کردی کل ما را پایین که یادت باشد تاجیک دیگه باز در دلایفت نه نه من شوخی میکنه. یک لحظه دوستای عزیز، دکتر غنی آقای عیار خراسان هم میام غیر واقع بینانه است که بگویم یک نفر 3 میلیارد را دزدی کرده، میام غیر واقع بینانه است. غنی دزدی نکرده. دوستای عزیز، من دکتر غنی را میشناسم، شما نمیشناسید. غنی را من میشناسم. غنی من گفتم بالاتر از 3 میلیارد نسبت بالاتر از صدها میلیارد بالای از این کشور که سرمایه گذاری شده بود او را به خاک و خون یکسان کرد و از این کشور فرار کرد و تروریستا را بر اساس مفکوره های پشتونوالی و قومی آورد بالای از این مملکت حاکم ساخت. این جرمش و جنایتش و بی‌عزتیش و این تاثیرگذاریش به مراتب بالاتر از 3 میلیارد دلار است که شما در لایف میگید. کاری را که غنی کرد، سرمایه‌ای که دنیا بالای افغانستان کرده بود، این سرمایه گذاری را که کرده بود، این جامعه مدنی را ساخته بودن، اردو ساخته بودن، پلیس ساخته بودن، مدیا را ساخته بودن. یک ریش سفید 75 ساله مریض متعصب فاشیست از امریکا آمد، نه وجدان داشت، نه شرف داشت، نه عزت داشت، کلش به باد ویرانی و بی‌عزتی سپرد و از این مملکت فرار کرد که امروز ما وسیع از این دلیل آمدیم و علی طالب صحبت میکنیم. اساسی سوال دارم مسیب جان، اشرف غنی بابای شما از افغانستان فرار کرد. وقت خوب خوش تشکر که وقت دادیم. خواهش میکنم عیار خراسان جان اگر زغال نیافتی ما برات روان میکنم، آدرس تبتی حتما برات روان میکنم. زنده و سلامت باش. عیار خراسان باش تو نه گریختون رفت. چی کن سارا جانم و عزیز پولاد بالا مسیر وقت بده. عزیز پولاد ریکوست نداده. نه اسی یک لحظه امین، تو کسایی را در این لایف که با اقوام افغانستان دو دشنام و فحاشی زدن حق بالا آوردن نداری دوست عزیز. همین اسیب خان است لازم است نیوز عزیز خودت همچنان فحاشی کردی. مگه دشنام زده بود به قوم افغانستان بالا مخ. فارسی نیوز زما غږ شته وس. باشه تو ساعت غږ دشته. د فارسی نیوز نه لمړی خو ډیره مننه چې دا خبره د خپل په خپل ژبه رد کړله. راځو دویمه خبره ته چې ډاکټر صاحب غنی د افغانستان په ولسونو باندې توکړل او دا ولس نه وتښتېده. دا یو بیخي جلا بحث ده. که دې بحث ته څوک رادننه کېږي دا بحث زه ورسره کومه او زه درته دا ثابتولی سم چې ډاکټر صاحب غنی چې کوم کار د افغانستان په دې اوسني شرایطو کې له شک پرته زه د دې وطن د یو وګړي په صفت باندې په ولسمشر غني باندې نیوکې لرم، ځکه زه غواړم په ځینو مسایلو باندې پوه شم. ډاکټر صاحب غني باید د دې خبرو ځواب ماته راکړي، ځکه زه د هغه ولس یو وګړی یم او ما ورته رایه ورکړې. خو زه ورته توهین او سپکاوی نه کوم. په دې مورد هم در سره غږېږم چې ډاکټر صاحب غني کومه پرېکړه د افغانستان د ولسونو په حق کې وکړله او د امریکا د دوه سیاست په وړاندې وکړله، هغه ډېر ما لپاره قابل قبول کنه. په افغانستان کې به اوس بیا کوڅه په کوڅه لکه د اویاومې صدۍ جګړې یو بل به وژنې وي او اویاومې لسزي او یو بل به قتلونه و. اوس راځم دغلته یو ریپورټ دلته غواړم، دغه عیار خراسان نشته او بل تاجک فر چې دا راپور کې خوده دا ګوري دا د سیګار دویم راپور ده. دا هغه دویم راپور دی چې کله خپل لومړنی راپور رد که هغه درواغ چې ورپسې تړل سوي چې د پیسې ځان سره وړي دي، غلا یې کړې ده. او زه ګوره دلته وایم چې د ډاکټر صاحب غني د علمیت او د هغه د شخصیت طرفدار یم، خو
چې کوم کار یې غلط کړي زه باید پرې نیوکه وکړم، ځکه زه د هغه ولس یو وګړی یم. زه د افغانستان د ملت په حق کې دروغ نسم ویلی. زه د یو کس دپاره د ولس حق نسم خوړلی. زه سبا د خدای په وړاندې ودرېږم، زه به ځواب ورکوم. زه یو صادق انسان یم، زه دروغجن نه یم. خو دا د سیګار دویم راپور ده چې د ډاکټر صاحب غني په وړاندې ورکوي او وایي چې آصف خان دا راپور گوش هم یک جمله مرا گوش کن. خودت میگی غنی برآمد که جنگ درگیری نشد، کشته شدیم، زده شدیم، بالای خانه ما کردن. نه جنگ اگر در مناطق پشتونیشی نشد، گوش کو یک دقیقه خیره. جنگ اگر در مناطق پشتونیشی بگذار من میگم بزنم، بگذار من میگم بزنم. زما خبرې نه دي خلاصې. ما د تاسو ټولو خبرې واورېدلې، اوس ته ماته خو لږ غوږ ونیسه که نه. د ډاکټر صاحب غني وتل دا یو جلا بحث ده. خو دا کم درواغ چې تاسو پسې وتړه چې میلیاردونو ډالر یې پټ کړي دي، هغه خو دروغ وکنه. یعنی من سوال میکنم از اینجا، من سوال میکنم رئیس جمهور یک لحظه تاجک فر، یک لحظه رئیس جمهور کشور به خاطر چی به ریاست جمهوری انتخاب میشه آصف جان؟ به خاطر ازی وقتی که کشور در بحران باشه، کنترل کشور در دست ازوز و در وقت بحران رئیس جمهور افغانستان کشور ما را نباید ترک کنه. خاک خونش اونمو کشور وظیفه رهبر از او کشور هست که بانه مبارزه کنه تا زمانی که کشتنش ده. آیا به نظر تو اشرف غنی از دکتر نجیب که جانش مهمتر بود، از دکتر نجیب که یعنی جوانتر بود، جوانی بهتر داشت؟ چرا دکتر نجیب تا لحظه آخر در افغانستان ماند؟ اونم اونجا کشته شد، قهرمانانه از ایشیات میشه. مگم دنیا اشرف غنی را به نام یک فراری چرا میشناسه؟ آصف جان امیر جواب بده. آفرین. ما خو بالکل زه په سر سترګو دې خبرې ځواب درکوم. لکه ما درته ویلې چې هغه بل بحث کې څنګه ټول درواغجن ثابت کړل، ما اوس په دې موضوع کې در سره زه بحث کوم. ډاکټر صاحب غني د افغانستان د ولسمشر په صفت باندې ولې له دې وطنه ووته او د افغانستان ولس یې په دا ډول پرېښود. موږ د دغه شته حالتو یو ښه مثال بل هیواد لرو، اوکراین. د اوکراین د جګړې تر شا هم د امریکا لاس دی او د افغانستان د جګړې تر شا هم دی چا لاس و؟ د امریکا لاس و. کله چې ښه زما دا خبرې واورئ، که چېرته ولسمشر غني یوازې د خپل د ځان د خپل قدرت هېڅوک هم نه پرېږدي، د قدرت دپاره ټول هر څوک چې قدرت ته رسېږي تر هغې ورځې پورې جنګ کوي چې تر څو پورې دی په قدرت پاتې سي یا دی مړ سي. هر انسان قدرت طلبه دی، هر انسان څوکۍ طلبه ده، دا د انسان فطرت ده. خو ډاکټر صاحب غني د حالاتو ته چې وکتل، له بل اړخ نه ښه زما دا خبرې واورئ، اغلی سارا زما دا خبرې ښه داسې لږ دقیق واوره، د دې په دې نیت کې مه واوره چې زه برو ما میفهمم. باش بگه. زما دا خبرې لږ دقیق زما دا خبرې لږ دقیق واورئ. د دې پر ځای چې ته دا فکر وکړې چې زه د ولسمشر غني دفاع کوم، په دې نیت یې واوره چې زه دلته غواړم تا په دې خبرو باندې قانع کړم. کله چې په 2010 کال کې امریکا را پاڅېږي، په دوحه کې په قطر کې طالبانو ته دفتر خلاصوي، دا په څه معنا ده؟ ولې امریکا را پاڅېږي طالبانو ته دفتر خلاصوي؟ له هغه وروسته په 2021 کال کې په 21 کال نه مخکې څو ځلې موږ دوحې ته د جمهوریت په ادرس باندې خلک ولېږل. زموږ خپل یو ډیلیګیشنز و د جمهوریت هلته ولاړل. آیا دوی په دې وتوانېدل چې دوی له طالبانو سره هلته کینی او په یو تفاهم ورسېږي؟ نه. بیا هلته په جون او په جولای کې جو بایډن ولسمشر غني ته زنګ وهي او ورته وایي چې موږ له افغانستان نه وځو په 15 د اګست باندې، خو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د طالبانو په وړاندې جګړه کوئ او موږ به خپل عملا په میدان کې نه اوسېږو، تاسو به وسله هم درته موږ درکوو، ټوپک هم موږ درته درکوو، هر څه دا څه چې د جګړې دپاره ضرورت دي دا موږ درته درکوو، خو تاسو به جګړه کوئ. ولسمشر غني ورته ویلې بالکل همدا کار زه کومه، تاسو ماته وسله راکئ، زه د طالبانو سره جګړه کومه، تاسو ولاړ سئ. دې وخت کې کله که چېرته په واقعیت کې طالبان د امریکا په نظر کې دا د دوی د ختمولو یو ذهنیت یې درلودلی، دوی ته په دوحه کې د دفتر ولې ورخلاص کړ؟ ولې دوی ته دا اجازه ورکړه چې ته راسه په دوحه کې سره کینو بحث وکړو؟ فکر نه کوي چې دلته طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره یو ځلې بیا په جګړه باندې راچول او یو بل سره مو وژل؟ ښه غوږ ونیسه، په افغانستان کې د افغانستان دغه طالبان چې کوم دي دا لاندې طبقې درته ښیم، مشران به بالکل یو د پردیو غلامانی، خو دا لاندې طبقه طالبان چې تاسو ګورئ دا ټول د افغانستان دي.
یو له بل سره به بیا یو ځل وژل. اما د روسیې او د اوکراین په جګړه کې د دوو هیوادونو جګړه وه. رشیا او اوکراین سره نښتي وه. هغه ځای کې زلنسکي راپاڅېد امریکا ته ویل بالکل ما ته پیسې راکړه زه درته جنګ کوم. تا د اوکراین حالات اوس لیدلي؟ دغلته په امریکا کې د هر اوکرایني نه یو ځل پوښتنه وکوئ چې څنګه وضعیت دی، ژاړي درته. نو زما آخرنۍ خبره کله چې افغانستان چرا یک طرفه صحبت میکنی؟ چرا قومی صحبت میکنی؟ غنی به خاطر فرار کرد که چند تا سرباز پشتونه که طالب است کشته نشد. یعنی دلیل شما این است که اگر استادگی میکردیم در مقابل طالب نه گپتون مکمل قومی است. برادر ما جنگ میکنیم نه در سایکو گوش کو. خیر خاغله یو دقیقه خاغله تاجکفر دغه جمله دې بیرته تکرار کا. ډاکټر صاحب غنی په دې خاطر باندې جګړه ونه کړله چې څوک ونه وژل سي؟ ببین شما سربازای خودتان از خودتان میترسید. شما بحثتانی است که ما دو طرف قوم ما گوش کن. ببین گوش کن صبر کن ما برات میگم. هر کسی که ظالم باشد، هر کسی که بربریت کند، هر کسی که وحشیگری کند خدا کنه از قوم ما باشد باید کشته شود. یک طرف در جنگ حق است، یک طرف باطل هست. کسی که بر حق است باید بجنگد. ما سرباز ما ببینید شما گوشتان شایانیم گفتن که این طرف سرباز جمهوریت پشتون است و طرف سرباز طالبان پشتون است. یعنی به خاطر از اینکه 4 تا پشتون خب او برادر در یک جنگ یکی بر حق کشته میشه. گوش کنید اگر طالبان بر حق بودن ببینید اگر طالبان بر حق بودن امین ناصر بسیار وقت میشه که در لایو نه این گپ صبر کنید یک دقیقه برادر اجازه بدید. ببینید شما باش من میگم بزنم اجازه بتین اجازه بتین که اجازه بتین که یک دقیقه سخن تاجیکفر تمام شد. باز ناصر خودت صحبت کن. دغدغه وطندارای پشتون مایی هست که اشرف غنی وطن اعلام کرد به خاطر که جنگ نشد. او برادر ما خطرناکترین جنگ در سمت خود دیدیم، در سر قوم خود دیدیم، کشته شدیم، زندانی شدیم، از بین برده شدیم، زن کشور تجاوز سر شد، بی‌ناموسی شد. چی کاری بود که طالب سر ما و از او کار کرده میتونست و نکرد؟ کلی چیز کرد دیگه طالب. تنها ای که بالای شما بحث قومی است. ببینید شما بحث به عنوان یک کسی که اشرف غنی مسئولیت تمام اقوام سرزمین داشت، سرقمندان آلا بود، به خاطر از اینکه 2 تا پشتون تروریست انتحاری کشته نشد که چی خدا کنه پشتون بود چی خدا کنه تاجیک بود یا ازبک بود میکشتیش. طالب آمده بود مافیات نداشت. ما تر اوسه پورې دا خبرې نه کولې خو نن درته اوس غواړم د یو پښتون په صفت درته لږ ښه په خلاصو غوږونو یې واوره. زه نن د یو افغان په صفت در سره نه، نن د یو پښتون په صفت در سره غږېږم او ښه په خلاصو غوږونو واوره. کله چې په هلمند او په قندهار او په پکتیا او په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو باندې بمبارد کېده، په هغه ورځ باندې بیا تاسو چیرته وای؟ تا دا کوم ورځ دا پښتنه له جمهوریت نه وکړه چې ما دا هلمند وظیفه اجرا کردیم در همون قندهار ما را اجازه تاجیک فرجان یک لحظه دوستای عزیز امین ناصر 3 ساعت است که در لایو شیشته بفرمایید ناصر جان. سلام به کلگی به دوستایی که در لایو هستند، حاضرین مجلس. ما یک پشتون هستم، زبان فارسی و پشتو زبان افغانستان است، اما میخوایم به زبان فارسی صحبت کنم که عام فهم باشه. برادر عزیز این صحبتایی را که شما کردین فعلا در لایف حقایق قضیه بر کل فرد طفل جامعه معلوم است. 3 ساعت میجا گپ زدیم، نه در نتیجه رسیدیم، در آخر جدی شدیم. او برادر از این گپا بگذارین، از این قوم پرستی ها بگذارین، از برتری ها بگذارین. در افغانستان نه کسی برتر است نه کوچکتر است. اول باید به این عقیده باشیم که کل ما انسان هستیم، مسلمان هستیم، بیاین که قاموس انسانیت رو در پیش بریم. ناصر جان شما نظرتان در مورد اشرف غنی بفرمایید. بگویید صحبت‌ها را شنیدیم، مردم ما هوشیار نمیشن. نظرتان در مورد اشرف غنی اگر ما سعی کنین سارا جان عزیز، اگر من طالب بد میبینم و بگیم که اشرف غنی خوب آدم بود، این یک چیز مترادف است. اشرف غنی در حق پشتونم خیانت کرد، در حق مردم افغانستان مسلمانم خیانت کرد. وقتی که میفهمید که امریکا دولت به طالب تسلیم میکرد، میامد کل مردم واضح میگفت او بدر دولت از دست ما میره به طالب میره، چی تصمیم شما میگیرین؟ میخیزین در مقابل طالب؟ جنگ میکنین در مقابل طالب؟ آیا ناصر یو دقیقه زه خو څه وړون نه یم سړی، ما تاریخ د خپل په سترګو په وړاندې لیدلی. آقای فارسي نیوز دلته ناست دی، باید په دې مورد باندې د ده نظر ډېر مهم دی. ډاکټر غني د افغانستان ولسي جرګې ته ورنغی، ټول مشرانو ته یې چغې ونه وهلې چې تاسو په افغانستان کې بیا طالب غواړئ او که نه؟
ولی په تاریخ باندې سترګې پټوي هغه درته روز په کومه ورځ به کدام روزی که اشرف غنی افغانستان اعلام میداد میرفت در تلویزیون ملی یک اعلامیه میکرد سعی کنین ما ویدیو را دیدیم که اسکرا گریان میکرد اسکرا من گپم از اسکرای کشته شد که من سلاح خدا نمیتم امر برش شده بود که سلاح تبت تا که طالب جنگ نکن یه امر کی کرده بود میرفت در تلویزیون ملی میشیشت امروز که من در آلمان در بدر هستم خاک به سر هستم به خاطر زمین دولت جمهوریت است اگر میامد در تلویزیون ملی میشیشت و میگفت که ای مردم این دولت سقوط کرده نیست ما مردم رفته نیستیم غمتان بخورین وقتی که طالب دادان دروازه کابل رسید مردم که دست خالی چی میکرد کی جنگ میکرد مردم در بدر شد خاک بسر شد امی اشرف غنی باشه آسمان باشه من در بدر شدم طالب ظالم امروز سر ما حاکم است خوار مکتب رفتن نمیتونه مادرم مکتب رفتن نمیتونه درس نیست غریبی است بدبختی است دنیا مرا قبول نمیکنه من چی کنم که اشرف غنی بابا باشه اشرف غنی عالم کل دنیا باشه من پشتون میگم چی به دردم میخوره من خود در بدر شدم من چی کنم که در دوران یه دقیقه سیب در دوران جمهوریت عطا خوب بود و او خوب بود فلان خوب بود خوبی از او چی به دردم میخوره شما چرا در کله یکی دیگه میزنید خوبی یک نفر شما ثابت یک سوال میکنم ناصر جان در قانون طبیعت باید زن اولاد خود را بگذاریم در دست حیوانات در دست انسانهای وحشی و خود ما فرار کنیم یا ای که بانیم از زن اولاد خود دفاع کنیم تا که کشته شویم قانون طبیعت چی میگه قابل طبیعت میگه که اگه ایوانم سرطبش حمله کنه زن و دختر و کودکان ما را رها کردن در دست یک گروه تروریستی که امروز سنگسار میشن گوش کنید یک قانون سارا جان قانون طبیعت اگر مرغ مثال شد بگیری اگر یک پشک داره دفاعش حمله میکنه و مرغ دفاع میکنه و بیادر ایجا شما باید در قطار بینین ما در جمهوریت که هر کس می تعریف فلان میکنه بدر چی به دردم میخوره اونا مردم جمهوریت ما را در بدر کرد ایوازه که بیایم اینجا یک راه حل پیدا کنیم راه انسانیت پیدا کنیم یکی دیگه خدا داغوش بگیریم یکی دیگه خدا برادر بگوییم تیر شویم یه مملکت جور کنیم در میسه سال که ما شما باز کردیم در میخلا کنی یکی دیگه نذاریم نصیحت بیا اول تسره نکو ګور خغل ناصر دغه خبرې نه دی یو بل ته نصیحت کول دا نتیجه نه ورکوي زه چې کومې خبرې درته کوم جنګ نتیجه ورکوي ثبوت کوم مذهبي ثبوت نه غږیږم په 2000 ودرېږه زه خو خبره خلاصه کړم په 2013 کال کې ولسمشر غني د پارلمان منځ ته رادننه سو خبرې تاسو درته پلی کومه دوباره وغواړئ واورئ چې دی ولس ته چې ویلې د جمهوریت خو همدا اصل ده چې د ولس خیر ده زما خبرې خلاصي کله چې د پارلمان د جمهوریت همدا سیستم ده چې خلک خپل نمایندگان ټاکي پارلمان ته لیږي ډاکټر غني ولاړ پارلمان ته د خلکو نمایندگانو ته ودرېده چې ګوري که تاسو دوباره طالبان دلته غواړئ نو بیا همدغسې اوسېږئ او که چېرته طالبان نه غواړي نو ځانونو کې اصلاحات راولئ راځئ چې د طالبانو په وړاندې موږ ټول په ګډه سره راپاڅېږو دا مبارزه وکړو چا ورسره څه وکړل له هغه نه وروسته کله چې یوویشتم کال 2021 کال باندې کله د سقوط خبر رامنځته کېدله 200 میلیونه افغانۍ عطا محمد نور ته دوستم ته ور نه کړل چې ورسه ته وجنګېږه خو سبا ته تښتېدلي ټول موټر چالان موټرې په سرحد پرېښي ازبکستان او تاجکستان ته واوښتل یعنې څه شی ډاکټر غني تاسو چې ځان درته مړ کړي اشرف غني خپل مسؤلیت خلاص کړ ملامت ولسته بسم الله خان ټول نه مخکې تخته نه ملامت به گفته همین نصیر یک دقیقه تاج عزیز یک دقیقه در جمهوریت فلگی ملامت است تنها اشرف غنی نیست او بیادر او نصیر جان ما تو ملت هستیم بدبخت شدیم ما ملامت هستیم بیادر با جنگ میکردیم یک لحظه فکر کنم نوبت ما است اگر برای یک لحظه من دختر افغانستان هستم امروز درس تحصیل از روی ما گرفته شده شما مردان بی غیرت تمامتون در بال طیاره خود کشال کردین فرار کردین تنها اشرف غنی هم ملامت نیست تمام مردم افغانستان اشرف غنی ملامت نیست زنان و کودکان خود هستن هر کس که در بال طیاره محکم گرفت و فرار کرد ملامت است حسب خان ودرېږه یو ځواب ورکوم همدلته ګورئ بیا در وخت که اشرف غنی کشور تسلیم طالب شد وزیر دفاع وبخه حسب جانه ودرېږه یو دقیقه همین وقتی که کشور تسلیم طالبان داده شد وزیر دفاع کی بود وزیر امنیت کی بود تسلیم کرد داخله کی بود
امیر شما بفرمایید کی بود؟ امیر کی بود؟ حالا غنی چرا تسلیم کند؟ چرا غنی تسلیم کند؟ جنگ میکرد، سرقمندان حالا بود دستور میداد تو برادر جنگ کو. وزیر دفاع چی میکنه در وقتی که فرار میکنه؟ وزیر دفاع چی کار است؟ نه وزیر دفاع رئیس جمهورش فرار میکنه. تاجک فر وقتی که رئیس جمهور یک کشور فرار میکنه وزیر دفاع ام کشور من حیث از قانون اساسی میگیرین اونمو کارش چیست؟ اونم باید جایش بگیره نگیره. بفرما. حالا خود تو یک دفعه بگو که غنی فرار کرد دولت تسلیم کرد امیر تو اقرار کو باز ما دیگه شما اقرار میکنم. وزیر دفاع چه کاره بود؟ درست میگه جاوید خوب سوال کرد. اشرف غنی که اگر گیریم که اشرف غنی فرار کرد دولت من میگم شما من قبول دارم که در جمهوریت از سرباز شروع تا اینا کلشان مسئول هستند. ولی بزرگترین سرقمندان اعلی غنی بود. ما رای خود برای غنی داده بود مردم ملت افغانستان و این سرقمندان حالا بود رئیس جمهورشان بود. تاجک عزیز اینجا یک گپ ببخشید ناصر جان نشست ببخشید همین نشست قطر خیلی بود کی ها رفتن با طالبان نشست کردن نشست قطر اسیب جواب بده ببخشید یک لحظه اسیب جان بفرمایید. دو اخرنۍ خبرې کوم زه تاسو نظم لومړی خبره چې کله د افغانستان په شل کلن جمهوریت باندې غږیږي او دلته مسؤل یوازې یو کس تاسو ګڼئ که نه دا یوازې د تعصب بوی ځینې راځي. که زه ولسمشر غني پکې ملامتوم دا زما لوی ده زه بیا پکې د افغانستان د جمهوریت ټول کارکوونکي په ما پکې ملامت کړي که هغه بسم الله محمدي ده که هغه امرالله صالح ده او که مارشال دوستم ده که عطا محمد نور ده ځکه دا ټول جمهوریت له دونه جوړ یوازې ولسمشر غني مسؤل نه و ځکه د افغانستان د جمهوریت په جوړونه کې ټول قومونو خپله رایه ورکړې وه او خپل مشران یې ټاکلي ول. دویمه او اخرنۍ خبره مې په دغو خبرو باندې زموږ بحث شروع سو چې افغان ده او افغانستان ده افغانستاني ده او په دغو کیسو باندې که په دغو خبرو باندې په دغه سوشل میډیا کې تاسو بحثونه کوئ او غواړئ چې افغانستان کې امن راولي افغانستان کې سکون راولي افغانستان کې حالات سم سي نو هیله مې له تاسو نه دا دی چې د دغو کیسو لاس واخلئ که نه والله په بالله له دې بدې ورځې در باندې راځي. او اخرنۍ خبره مې چې ډیره مهمه ده چې څومره تاسو ولسمشر غني پکې ملامت بولئ همدومره پکې بسم الله محمدي ملامت دی همدومره عبدالله ملامت دی. عبدالله او کرزی لکه طالبانو سره هلته قرار په کابل کې پارک کې ناز خپل چای ورسره څکي خو تا ورته رایه ورکوله ځکه چې دا د تا نماینده وه خو موږ او تاسو په هېڅ نتیجې ته ونه رسېدلو. دا زموږ دپاره لومړنی ځل نه دی دا دویم ځل نه دی دا دریم ځل نه دی. د افغانستان سل کلن تاریخ په مسلسل ډول باندې په دغه ډول باندې جاري کېږي او په دغه ډول باندې مخ ته ځي. اخرنۍ نقطه تاجک فر صاحب هیله مې له تاسو نه دا دی چې په میډیا کې له دغه بحثونو لاس واخلئ. په افغانستان کې فی الحال ستونزې نورې ډېرې زیاتې دي دومره ډېر مشکلات دي باید چې په هغو باندې خبرې وسي په هغو باندې بحثونه وسي چې تر څو پورې دا ولس له بدبختي وساتو. په بدخشان او په بامیان او په پنشیر او په روزګان او په ننګرهار ولایت کې څوک په دې خبرو نه دي خبر چې څوک افغان دی او که نه دی ټول ځانونو ته افغانان وي هملته ژوند کوي خو هلته هغوی ډوډۍ نه لري. که چاته دي ویلې تو افغان نیستی درته وایي بیادر برما یک سیخ برما نان بیار در دسترخوان بان با که من را بخورم باز ما برات قبول میکنم که من افغان هستم یا نیستم. همین گپایی را که با پشتو گفتیم ما با فارسی میگم باز خداحافظی میکنیم. یک لحظه دوستان همین گپایی را که آقای اسیب خان گفت من با زادرس این طرف میگم. یک لحظه دوست عزیز یا همین گپایی را که اونا گفتن که گپ آخر ما بگویم رفتن. دوستان عزیز امو جوان گفت که آقای غنی تنها مقصر نبودی گپش واقعیت است به اندازه که آقای غنی